طالبانو د نړیوالو فشارونه کوم او ولې دي؟ د طالبانو نوی حکومت به څه ډول وي؟ سلامونه د ریحان نیوز میډیا درنو لیدونکو، ستړي مشئ. پر طالبانو د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونه په زیاتېدو دي. په داسې حال کې چې طالبانو د کابل له نیولو یوه اونۍ وروسته د نوي حکومت د جوړولو لپاره هڅې تیزې کړي، پر دې ډلې د یوه پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونه هم مخ په زیاتېدو دي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا فون دیر لاین وایي اروپایي ټولنه په اوس وخت کې نه طالبانو سره په سیاسي خبرو کې ښکېله ده او نه هم دا ډله په رسمیت پیژني، خو د طالبانو کړه له نږدې څاري. فون دیر لاین د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې د هسپانیا له صدراعظم سره پرون شنبې په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل موږ د طالبانو له لوري اورو چې وایي د یوه داسې حکومت پر جوړولو کار کوي چې د ټولنې ټول اړخونه پکې وي. موږ له دوی اورو چې وایي ښځې به په ټولنه کې خپل ځای ولري او د اسلامي اصولو په رڼا کې به د زده کړې او کار کولو حق ولري، خو طالبان باید دا هر څه په عمل کې ثابت کړي. نوموړي له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د 1 میلیارډ یورو مرسته هم په دې هیواد کې د ښځو او نورو اقلیتونو د حقونو په خوندي کولو پورې وتړله. 1 میلیارډ یورو مرسته چې اروپایي ټولنې د راتلونکو 2 کلونو لپاره له افغانستان سره پراختیایي چارو ته ځانګړې کړې ده، له سختو شرطونو سره تړلې د بشري حقونو درناوی، له اقلیتونو سره ښه چلند او نورو ترڅنګ د ښځو او نجونو د بشري حقونو درناوی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي د نوي حکومت د جوړولو لپاره خبرې روانې دي او دوی هڅه کوي چې یوې ښې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. ښاغلي مجاهد پرون شنبې ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به ژر اعلان شي، خو دقیقه نیټه یې ونه ښوده. سیاسي مسایل د دې سبب شوي چې نوی حکومت تر اوسه اعلان نشي، خو موږ جدي هڅې کوو چې دې ته ورسیږو چې حکومت او یوه ښه سیاسي حل لاره اعلان کړو. د طالبانو لخوا د نوي حکومت د جوړولو د هڅو په ترڅ کې پرون د دې ډلې د مرستیال او د قطر د دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ورسید. طالبان وایي چې ملا برادر به په کابل کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره د راتلونکي نظام د جوړولو په اړه سلا مشورې وکړي. د طالبانو یوه چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز اژانس ته ویلي چې نوی نظام به د لویدیځې ډیموکراسۍ په څیر یو نظام نه وي، خو د ټولنې د ټولو اړخونو حقونه به پکې خوندي وي. پر طالبانو د منلو وړ یوه حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې تېره ورځ د ناټو عمومي منشي انس سټولټنبرګ هم خبرداری ورکړ چې که هر حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو په ګډون د تېرو 20 کلونو لاسته راوړنو ته شا کړي، نو د دې خطر شته چې په نړیواله سطحه منځوي شي. درمنو کتونکو هیله ده چې راپور به مو اوریدلی وي. د نورو تازه خبرونو لپاره در سره د ریحان نیوز میډیا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وختونه.